چهاراسیاب ولسوالۍ ته ځو. ګډې دي له څه وخت راهیسې مخکې خو به زه تللم راتللم دا بادرنګ خو ما نه و لیدلي. دا دغه یو 15 ورځې کېږي دا د بادرنګ سیزن شروع شوی ملک هم کاروبار شروع کړی. خلک چیه گل ساخته او طبیعی است باور کنید. ما خیال فکر میکردم که پلاستیک از نمیگم گندم را آورده جو آورده امراش دیگه می گل و بوتا را جمع کرده از این گل ساخته. څه توپیر ګورې د خوست او د چهاراسیاب ولسوالۍ ترمنځ؟ او کوپره لکه مزه یې راوړې یاره. سرلنکانا شیررحمان د ګلزار اوسېدونکی. څه شي؟ ګلزار شاته کلی ده. ښه دا شاته کلی بنده نازنین اصل اوریجنال چهاراسیاب والا را پیدا کردیم. امیال امرای عظیم مصاحبه میکنیم. باور کنین دوست مخکې له دې نه چې ما سره مرکه وکړي اوس ستا نوم چې ده بیا راته دا کمره ډېر زور لري نه لري سړیه. افغانستان 40 ولایتونه په تعداد 380 ولسوالۍ همدغسې قریاجات مختلف اقوام او قبایل مختلف رسم و رواجونه خو الحمدلله ټول مسلمانان دي. نن د یو بازو معلوماتو په خاطر د چهاراسیاب ولسوالۍ ته ځو. د چهاراسیاب ولسوالۍ خلک به کوم رسم و رواجونه لري ولې ورته چهاراسیاب ولسوالۍ وایي؟ مخکې د کوم ولایت اړوند وه اوس د کوم ولایت پورې تړاو لري؟ څومره نفوس لري؟ خلک یې په کومو کارونو بوخت دي؟ د کومو ولسوالیو سره سرحدات لري په ساده اصطلاح باید ووایم. شروع کوم په نامه د لوی او لایزال ذات د سیلف پروټایم یوټیوب چینل زړه ته رانږدې او قبول لیدونکو په سلامونو ټوله نازوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ارزومند یم چې ټول به روغ جوړ خوشحاله صحتمنده او د سوکاله ژوند خاوندان واوسئ. خبرې مې د مخکې ټولې تکرار کړلې. مخکې ورځو د چهاراسیاب ولسوالۍ ته خپلې خبرې در سره دلته نه ختموم. هلته د دوستانو سره لنډې مرکې او زړهخوالې او هغه پوښتنې چې زه یې لرم تاسې یې لرئ انشاءالله له چهاراسیاب ولسوالۍ د اوسېدونکو سره یې مطرح کول غواړم. ارزومند یم چې تر اخره پورې مې ملتیا وکړئ او احساس ته ستومانه یې ونه کوي. خوږو دوستانو د چهاراسیاب ولسوالۍ د توتو نه خبرو ښه توت لري او پسې راتېر شه نور هم ښې ښې مېوې لري. خو دا د بادرنګو مسلې نه اوس دا دی چې راغلو نوښتونه دي نو طبعا تغیرات راځي. ډېری دوستان دلته په سړک په سر باندې البته بادرنګ پلوري. یو لنډه مرکه زړهخواله سره کوو پرېږده چې دوی منازول شي زموږ په دې خپرونه کې. سلام وروره ستړی مه شئ. سلام علیکم تاسو ستړي نه شئ ښه یاستئ؟ ژوندی اوسئ خوشحاله اوسئ. نوم مبارک ګرانه؟ مصطفی مصطفی جان. بادرنګ پلوري یاره؟
ووال همدلته غریبي دپاره راوتې ها. څه بادرنګ هم راوړي کاروبار ډېر مخه کړي دي له څه وخت راهیسې مخکې خو به زه تللم راتللم دا بادرنګ خو ما نه و لیدلي دا بس دغه یو 15 ورځې کېږي دا د بادرنګو سیزن شروع شوی همدلته هم کاروبار شروع کړی خلک یې په کونه په څومره مینه اخلي ډېر هغه وایي تازه میوه غوندې د نو هر یو ورځې هم دغه وړي نه یا غټ غټ غږېږي لکه دري زبانه چې پښتو دري دواړه وایي ګډ وادي ها گرد بادرنگار از کجا میاری شما؟ بادرنگار از کابل 40 متره خب نه منظور من این است که پیداواری از این چهاررسی است از کدام ولسوالی و مناطق دیگه این میاد؟ خب این مربوط به بگرامی میشه اینجا خب این منطقه مربوط به بادرنگی است خب یه چرخه است مربوط به بگرامی میشه از این دیگه که او طرف میرن دیگه چهاررسی شروع چهاررسی اینا بیننده عزیز با یک تیر دو شکار هم بگرامی شد و هم طرف چهاررسی مسیر ما طرف چهاررسی بود این منطقه که است مربوط به ولسوالی بگرامی داره درست عزیزم چی طور است پروشات خوب است سال فعلا خوب از کاروبارتان راضی هستید شکر ما هم خبر شدیم میگه یک 700 800 برات میمونه یک 500 400 هم کرام میمونه شکر است په مرګ ونی سه په درد رضا شي خوشاله اوسئ ناراضی تشکر نیستیم شکر است الحمدلله هزار بار شکر خوش باشی عزیزم شما هم همچنین تشکر سلامت باشید. تشکر امی بیادر ما سعی کنین چیه گلا ساخته او طبیعی است باور کنین ما حال فکر میکردیم که پلاستیک از نه ما گندم را آورده جو آورده امراش دیگه می گل و بوتا را جمع کرده از این گل ساخته چی شده می بیادر بیانه بیا بولی از ماستی کراچی سلام بیادر خوب است بیادر جان جور است بخیر باشی عزیزم این طرف استاد شو بیادر کمی کراچی بادرنگ تام دامی کمره ما بیا برنده ببینم او بیادری از کجا میاری چطور اینا شما یک بزنس نو شروع کردین گاه از مارکت گاه از 40 متره دیگه دیدم تو جا میاریم این دانگی میپروشی کیلویی چی رقم نه دانه کیست زیاد دانه کی سودا میگن کیلویم سودا میگن خدا معرفی نکردی ببینید نام محمد رفیع است محمد رفیع جان باشنده از این منطقه هستی از این منطقه. خانه کجاست خانه او بس بیننده عزیز دو بادرنگ امچاش بخیر نوشی جان میکنه همراه بیادر ما چرا نه خوش باشی این گلا بیادر جور کردی چی رقم گلا جور کردی باور کنی این خلاص میکرده تگان چیزا را ما جمع را کردی. جور کردیم ما دیگه این گلای پلاستیکی دیگه چی باعث شد که رو به بادرنگ فروشی آوردی ولی این کاروبار خوب بسیار از سابق از ما بودک خب. اینجا مگه اینجا خونه بود بودک خب. هر سال بودک اینجا هر سال بود آه، دم اینجا. فصل بهار شما میایین آه، اینجا دیگه. مردم های طرف خوست میره طرف لوگر میره طرف پاکتیا میره باز دیگه بادرنگ از این منطقه را میگیره اینجا میگیره بادرنگ خوش باشی عزیزم خیر باشه تشکر ببینید ای نازنین این منطقه یعنی به اندازه تقریبا 400 500 متر دیگه هم در ولسوالی باگرامی هستیم از باگرامی میگذاریم طرف ولسوالی چهاررسی میریم بخیر ببینید این برنامه خودتان باشید تشکر دارم خوږو زړه ته رانږدې خوږو لیدونکو مینهوالو ستړي مشي هرکلی درته د کابل ولایت د چهاراسیا په ولسوالۍ کې وایم ارزومند یم چې د لارې ښکلي او ځانګړي کلیپونه مو د خوښې او د لیدلو وړ ګرځېدلي دي د ژمنې سره سمه د چهاراسیا ولسوالۍ بازار ته راورسېدو
او دلته دوستان ماشاءالله ډېر یو ښکلی محیط دی. مخکې له دې نه چې دوستانو سره مرکې وکړم قابل د یادورۍ ګڼم چې ډېره ښکلې فضا، ښاري محیط، د ښاري صفاواله ټول په نظر کې نیول شوی ده. ماشاءالله ډېر فرهنګي خلک دي. او ګلالي کوچنیان مې تر شا ګورئ چې ټول د مکتب څخه را رخصت شو. دوی به نور ځي له خیره مخ په خپلو کورو باندې. زه به ورشم د هېوادوالو سره لنډې مرکې او مصاحبې د چهاراسیاب ولسوالۍ په پېژندګلوۍ به سره زړه خوالې ولرم. ارزومند یم چې له دغې بازاره را سره ښکلي ښکلي کلیپونه او زړه خوالې یو ځای ننداره کړي. له همدغه ځایه د دې ځای د اوسېدونکو سره لنډې مرکې او زړه خوالې کوم. جالبه خبره خو دا ده چې د مختلفو ولایتونو خلک دلته راټول شوي د چهاراسیاب ولسوالۍ ته چې ولې د چهاراسیاب ولسوالۍ انتخاب کړې. سلام کاکا، ستړي مه شئ. خیر اوسې، سلامت اوسې. صحت مجاز ښه دی؟ بې خیاله فضل ده چې ته کوې. خوشحاله اوسئ. دا خو نوم خو به راته اخلې خو د خوست دی؟ او خوست ولایت نوم حاجي صاحب میر افغان. ښه، حاجي صاحب میر افغان سره مخامخ شو. خوشبختانه باید ووایم تاسې هم د دې ځای اوسېدونکي یاستئ؟ نه، دلته راغلی یو. دلته محکمه کې چا سره دعا وه هغې ته راغلی. په دې چهاراسیاب ولسوالۍ کې چا سره څنګه دی وضعیت؟ څنګه دی د خلکو ژوند څنګه دی؟ الحمدلله ښه دی، گذاره ده ښه دی، گذاره کېږي. ورځ وینه امنیت دی، نه امنیت په خاطر باندې وینې ښه دی. یا ډېره ښه ده چې ښه دی. څه توپیر ګورې د خوست او د چهاراسیاب ولسوالۍ تر منځ؟ نره خو توپیر نشته، ځکه چې دلته هلته ټول یو رقم خلک دي، یو مسلمانان یو افغانان یو، هیڅ توپیر نشته. اراضي خو د خوست ډېره ښکلې ده. او ډېره د خوست په نسبت هر چا ته خپل وطن کشمیر دی. نه، خوست واقعا کشمیر دی. رښتیا زه تللی یم خوست ته تللی یم. خوست کې بیا تاسو د مرکز اوسېدونکي یاستئ که د کومې ولسوالۍ؟ نه، د دوه منده ولسوالۍ د دوه ولسوالۍ د سټو کنډو نه چې ورکته شي. ورکته شي. قدرمن شي، خوشحاله اوسئ حاجي صاحب. خدای دې ژوندی لره. ډېره مننه. کور ودان. دوستانو، شروع له خوست ولایت څخه شوه. البته دلته د مختلفو منطقو ولسوالیو او ولایتونو خلک ژوند کوي چې ځینې مو په دیده سترګو ولیدل چې د لغمان ولایت اوسېدونکي وو، د خوست، د ننګرهار پکې شته، د پکتیا خلک پکې ډېر دي. دوست هم را سره ملتیا کوي. سلام وروره، ستړی مه شئ. وعلیکم السلام وروره، ښې جوړې؟ ژوند زندګي ښه ده؟ الحمدلله. تاسو څنګه یې؟ خوشحاله اوسې، ژوندی اوسې ګرانه. نوم دې د کوم ځای اوسېدونکی یې؟ نوم مې عبدالعزیز دی، چهاراسیاب اوسېدونکی یم. ته اوس اوریجنل چهاراسیاب والی؟ نه، زه اصلي کې پکتیا یم. ما نه ویلې دوستانو، نشته که نه. دا چهاراسیاب ټول هم دغه د پکتیا له خوست او د مختلفو ولایتو جوړه شوې. کیا څنګه دې پکتیا پرېښې ده راغلی چهاراسیاب ته؟ دا خو یو په امن کې ځای ده او ډېر ښایسته ولسوالۍ ده. بل ښار ته هم نږدې ده او ډېر په امنیت کې ځای ده. د خلکو ګزاره بیا د تاسو سره څنګه د چهاراسیاب د خلکو؟ دا خو ډېر ښه خلک دي چهاراسیاب. خپله د دې چهاراسیاب خلک ډېر کم دي. دلته زیاتره خلک د خوست او پکتیا داسې ولایتونو راغلي دي. ګزاره د حکومت د تاسو سره څنګه ده؟ په مجموع کې مجاهدین درته یادوي؟ مجاهدین موږ ترې خوشحاله یو. الله پاک دې دوی نه هم راضي اوسي. ډېر ښه خلک دي. دلته امنیت په هر بخش کې کار کړی ده. څوک نشته غټه پرده ده؟ ښه وایه. نه، انشاءالله څه مشکل نه لري. نه لرئ؟ خوشحاله هستئ؟ په څه کاروبار اخته یې؟ زه په خپله د کوپرې کاروبار کوم. او کوپره له کومه ځایه راوړې یاره؟ سرلنکانه. دوستانو دا پکې لا بل ګل سریلانکا نه کوپره راوړې، بیا دلته خرڅوي؟ راوړي، ماګان مې راوړي، بیا یې غوسر زه کار کوم. ښه، څومره ښه، ماشاءالله. درس تعلیم چې دی کړی؟ تعلیم لرم، اوس هم لګیا یم تعلیم کوم. اوس هم په تعلیم بوخت یې؟ د تعلیم سره سره د سریلانکا ښکلې کوپره دلته په خلکو باندې دلته کوپره فقط تنه د خوراک دپاره که نوره کم استفاده هم ترې کوئ؟ دلته چې راځي دوه رقم راځي. یو رقم ته راځي تیل لپاره، یعنې تیل ترې جوړېږي، د ویښتو تیل او کېږي. بل رقم چې راځي بیا په دې کې دا خوړلی کېږي، د عام بازار کې خرڅېږي. غوټ به دې یو اوس جوړ کړی وی چې دا خوشکیم پکې وتې وی یاره. خوشحاله اوسئ ګرانه، قدرمن شئ. خیر، خوشحاله اوسئ. مننه. دوستانو چې کوم ځای له لاړ شم ټول د چهاراسیاب ولسوالۍ وایي بالکل بیا چې تپوس وکړم موږ د لغمان یو. خو خیر په هر صورت د دوست سره زړه خواله کوم. سلام وروڼه. سلام علیکم. صحت ښه دی؟ کراري ده؟ شکر الحمدلله. زما دا کمرمین د خېټې ډېر شوقي دی.
تا دا وسلین جوړول د پیاغه دی هغه فکر وکړه مزار کې نه جوړیږي چې ورته وای دوستانو زه ډېر وای دا به وخورو کنه صاحب پیسې چې را دا ورشو نو سراغه خورا علي جان څنګه ورونه ولا شکر الحمد ژوند زندگی څنګه ده روانه شکر ده خوشاله اوسې چارسیا ولسوالۍ کې دی جالبه کار ته خوښه کړې یار نو بس غریبي نو ورو کې دي نشته نو دی چې خوند نشته ولا خوند نشته زه توکل په خدای لګ مال کم رچ بورا چې د غریبي خوند هم غریبي خوند باندې جوړ شي یا الله مهربان بچا دې نوم دې ګرانه د کم ځای اوسیدونکو اصلي د کم ځای اوسیدونکو شیر رحمان د گلزار اوسیدونکو څه شي گلزار شاته کله ده خدا شاته کله او دا شاته کله ده اصلي نه دې ځای کې د بل ولایت نه اصلا د لغمان نه یار تی گاړه ولغمانه ده خدای نه قربان کې یا نو څنګه مو لغمان نه دلته راغلی است یار نو عمر پاکستان کې تیر که بس حالت چې وزتونه وخت خراب شه 12 کال کېږي بیا کډم راوړه چارسیا ته او دلته کډ راغلی اوس دلته خپل ځای ده بدل پراته یو طبعا پاکستان کې د ګرمي ډیره شوې وځه کړي یخه چارسیا دي او غنو دا خبره ده چې معلومات نه لري ته ولې چارسیا وایي چارسیا د کې لکه چې سلور د نجران دی وي په فارسی کې اسیا ورته وي سلور د نجران دی وي بس هغه چارسیا شو او په دې منځ کې څنګه دي او ډېر خسته او ډېر خوږی او څو کال کې هم هواي 12 کال کېږي لاس یو لاس تاسو خو به د چارسیا د خلکو سره ډېری خېخې خپلوي کړی وي کنه یاره اشته وسره څنګه دي رسم رواجونه د خلکو څنګه دي رسم رواجونه دین او د مختلف قبيله خلک اوسېږي ډېر رقم خلک اوسېږي نو د هر ځای په کې د افغانستان د څلور کونج افغانستان کې هر یو ځای اوسېږي دلته په چارسیا ولسوالۍ پنځیر شته د شمالي شته د خو د هر ځای دی پکې او د هر ځای پکې شته زه ته لوحه چاپ کوم قبایل ولسوالۍ وتلی قبایل د ټول اقوام قبایل په دې کې موجود قبایل هم موجود دي او د یو سامنے دي ټول د هر ځای دی پکې شته ډېره خدا خوشاله اوسئ ژوندي اوسئ بس لغمان دې پرېښی د چارسیا ته راغلی نو چارسیا دې ته مبارک یا ډېر ښایسته او خوږه وایه ده مکه خو ما به دې زه سبا اخیستی او راشه ته مې وخت خوشاله اوسئ خوا کې مې غرمه ته غرمه بنده نازنین اصل اوریجنال چارسیا والا را پیدا کردیم امیال امرای ازی مصاحبه میکنیم باور کنین هر چقدر که امی بعد پشتو برش غلبیل میگه بدری برش چی میگه څه وته چغال هر څومره چې می دا غلبیل و چاند میکه خو یو چارسیا والا می پیدا کړ خپل خلک نه پیګم چیرې تللی دي بس ټول د ولایتونو خلکو ته ځای ورکړی البته سینه پراخه ده د ولسوالۍ سلام بیادر سلام علیکم خوب است لالاتکن بخیر هستی خوش باشی زنده باشی بیادر با بیننده ما خود معرفی کنی اسمم نجیب الله است ولایت لوگر است فعلا دیگه در ولسوالی چهارسیا زندگی میکنیم یک 15 سال میشه 15 سال میشه ما نگفتیم برات که هر چقدر که غلبیل کردیم یعنی بالاخره گپ چی رسید با لوگر را لوگر این ولسوالی مربوط به کابل است این کابل است بله مصروفیت کاروبار ولا کاروبار خو فعلا دیگه بیکار هستیم دیگه نمیجا وقت تیر میکنیم میایم گاهی که یک کراچوان میشنیم گاهی که دیگه کراچوان میشنیم دیگه بس مقصد هم روز تیر میکنیم خود تپ و تلاش کار هستی که چی کار انتخاب کنیم بخیر کار خو والا امی هر چیز که پیش بیا خوش بیا خو هیچ کارگیری ما نمیآید دیگه درس خوندی درس خواندیم بله تحصیل به چند صنف 12 صنف 12 پانتون چرا نه پانتون دیگه والا اقتصاد صحیح اقتصاد نبود دیگه دیگه از اون خاطر نخواندیم پانتون چهارسیا ولسوالی کدام منطقه مشهور داره که بیننده ما مگا شود مشهور جایی که هستی که بسیار مردم ها سایه گلباغ و مثال زرزان قیمت و کارتینا و از این جاها بسیار مردم که از غند تعلیمی میای و بسیار یک سایه سبز است مقبول است منظره جا زیادی مردم که میای برای چکر و نموج فعلا غند میای غند تعلیمی بس کدام طرف است بس یک 5 دقیقه راست دیگه در غند تعلیمی وقت که بود یک 20 سال پیش سایه گلبودین بود اینجا جای تعلیم از او بود از گلبودین است که از سایه سبز است یک جای لوکس است بسیار زیاد منظره جای کنم مردم که است نموجه برای چکر میاد دیگه بس چی عنعنات و کلتور داره مخصوص مردم چهارسیا تو یعنی کدام کلتوری خاص داره میگم مردم چهارسیا کلتور خو والا دیگه کدام رسم و رواج داره بس ساده برات بگوید رسم و رواج دیگه والا تو خاص رسم و رواج ندارن دیگه خو بس نمی چیز یاد دارن مثلا بچه‌اش که بسیار تبخوش هستن خب تساتیر است روی به مثال ورزش و چیزا زیاد شوقی زیاد هستن خوش باشی بیادر قربان زنده باشی بخیر باشی
مشي خوږو لیدونکو دوست مخکې له دې نه چې ما سره مرکه وکړي ستا نوم چې ده بیا راته دا کمره ډېر زور لري نه لري سړیه سلام وروړه ستړی مه شي وعلیکم السلام محترم اخی بخیر په خیر اوسې ولم دا خوست و پکتیا نه څه بد مندلي چې تاسو ټول چهاراسیات راغلي استئ ولا نه موږ فاصل کې یو د چرسیاب نه زه دې سره نه مو تذکره ده تو خو د لاسي کې زه د چرسیاب یم یاره دا خو یقینا منم خو زه خیر پار صورت منم سل په سل به یو منې خدای دې ژوندی لره قدرمن شي نوم دې ګرانه فضل الدین فضل الدین د چهاراسیا ولسوالۍ چرسیاب ولسوالۍ ها چې تاریخ خیل کلی د کم کلي لیاسخیل کلی ها شلمه ناحیه ده کابل ولایت ولسوالۍ چرسیاب شلمه ناحیه کلی لیاسخیل ها ډېر ښه دلته په څه کاروبار اخته یې مو خو فعلا د رخ کاروبار باندې اخته یا رخ دکان دی دا رختونه خو جالب کاروبار دی یو وزرګر ته ډیره دعا کیږي یو رخپوش ته ډیره دعا کیږي پیسې په د سړی بیچاره خاوري شي خدای دې دکاندار سره خو کې څه رخت را کړه خدای زرګر سره خو کې څه ختی لای را ته جوړ کړي او داس دا چې رخت لري بخت لري ها رخت چې رخت لري بخت لري بخت لري و فضل الدین والا ته ډیر خطرناک سره باور وکړه ښه ګران اورورا چراسیات څه ځانګړتیاوې لري ولې ته چراسیا ولسوالۍ وایي د چرسیاب ولسوالۍ خو د پاره ورته وایي دلته بالا قلا باندې یو وخت کې 4 زرندې وي اوي زرندې وي نو اوس هغه رئیس نه تقریبا ډېرو پخوا رئیس نه دا په چرسیاب باندې مشهوره ده تر نن ورځې پورې په چرسیاب مشهوره ده د نور کابل ولایت اوبه خو داسې مزناکې نه دي د چهاراسیاب ولسوالۍ اوبه څنګه دي چرسیاب به انشاءالله چې اوبه ښې یاره په کابل ولایت کې اول اوبه به د بغمان وي دویم به د چرسیاب او ماشاءالله ښه وروره څه رسم و رواجونه لرئ دا خو ته رختپروشه مې خلک چې راځي څونه جوړې جامې وړي د ودونو دپاره دغه نو مختلفې دي د هر چا خپل رسم و رواج ده که څوک 3.5 متره 2.5 متره تر کمیسونه د هر چا خپل دوستور دی چې منظور زما دا دی که نه هغه کالي چې وړي د خېشو قام او خورلڼو ته چې کالي کوي څو جوړې وې مه وړي 50 وړي 60 وړي 10 وړي مخکې خو دې ویلې چې وروره چې رخت لري نو بخت لري دا خو ده دغه د هر چا خپل رسم و رواج ده څوک تقریبا 10 متره زنانه 10 جوړې زنانک دي 10 مردانک دي نو هغه بیا د دوه جوړه خبره ده اکثره 40 جوړه دی اخر کې پلاس لس جوړم سره موافقېږي ښه یعنې موافقه د جانبین وي او د جانبینو ده کله کله داسې وخت راځي چې دلته جنګونه پیکېږي هغه ورته وایي چې ما لا درجه درته ښي ته ما ته نه اخلي قسم په خدای کې واخلم دغه ده هغه ده بیا موږ ورسره لږ لږ بېرته راکېنوو سره بیا که مثال خبرې اکثره 10 جوړې وي 10 ته راټیټ کړو دغسې خو دواړه سره برابر کړو لکه درېمګړې غوندې سیمه نه تاسو خو به د غاښونو ډاکټر غوندې ووایي چې د خوله ته بره ځه نه هغه والا نه زړه کې خو به وایي چې اوس بره لاړ شي هلته به وایي چې ماما بله ورځ چې هغه نفر راغلي ګوره تاسې 10 جوړې هغه 15 جوړې وکړې ته خو باید 50 وکړې نه هغه والا خو نه یو خپله دې کوزده واده کړی الحمدلله ښه زه دا خو داسې د زړه نه الحمدلله وي هغه ده ستا څه کیسه وه څو جوړې دې وړلې څنګه چلو والا موږ هم داسې تقریبا ما خو ډېر مخکې واده کړی هغه وخت کې تقریبا د رسم و رواج دونه نه خو اوس بیخي ډېر سوي دي رخ دکان دی هغې کې مو هغلته مو تا خو په پټې پټې 15 شپږ جوړې ورکولې چې کیسه لاړه نه والا ځکه دا مشترکات خبره ده پوه شې دا داسې کار به مې نه کړی کول نه دي په کار خوشحاله اوسې قدرمن شي سلامونه ژوندی اوسې ډېره مننه تاسې ما سره مېلمانه سئ کور ودان ګرمۍ ته خوشحالي ګو خدای دې خوشحاله لره ژوندی اوسې ښکلې چهاراسیا ولسوالۍ مختلف اقوام او قبایل چې څومره مم چڼ کړه اصلي چهاراسیا والا پکې څوک نه و ټول د مختلفو ولایتونو خلک دلته راغلي دي په هر صورت چپ طرف ته چې مې ګورې دوستانو غونډې تعلیمي ساحه ورته وایي او تفریحي سیمه ساحه ده اوس باران دی هغې طرف ته زموږ تګ لږ ستونزمن دی په خاطر د دې لاره خامه ده او کیڼ لوري ته چې ګورئ په مجموع کې که درته ووایم داسې یو لاره ګرځېدلې ده للندر ورته وایي اخوا ته دا لاره اوښتې ده تر شا چې مې ګورئ دوستانو د خیرآباد بازار دی او د خیرآباد بازار پسې د کابل دروازه ده او د کابل دروازه پسې بیا بالاخره د کابل ښار شروع کېږي او مخامخ کوم ځای درته یاد کړم دوستانو اول به د محمد اغې ولسوالي راځي او محمد اغې ولسوالي پسې به بیا د خیره چې لږ مخکې ورتیر شو نو څنګه چل به وي ښکلی لوګرجان به وي او لوګر پسې پکتیا ده او پکتیا پسې نو بیا لارې دوه کېږي که داسې مو خوښوي او که مو داسې خوښوي مخامخ که ځئ خوست ته به ځئ له خیره وکړو چپ ښي لاس ته ځئ نو مخ په غزني به لاړ شئ زرمت ولسوالي راځي او زرمت پسې بیا مټاخان ولسوالي ده او مټاخان ولسوالۍ پسې بیا لارې دوه کېږي چې یوه تللې ده دوستان البته ښکلی د شرنې ولایت راځي پکتیکا ښه ډېر تشریح به نه ورکوو دوستانو
زموږ خپرونه همدومره وه ارزومند یم چې ستاسې د خوښې او د لیدلو وړ ګرځېدلې وي که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی در سره ضرور لایک کمنټ شیر او ښکلي نظرونه مو راولېږئ چې مختلفو سیمو ساحو ته سفرونه وکړو او ستاسې مینه خړوبه کړو د هېواد په منظرو باندې تر سره ضرور لایک کمنټ شیر او سبسکرایب کړئ تر یو بلې خپرونې چې زه صهیب الله صاحب ستاسې په درانه حضور کې حاضرېږم تاسې په لوی بخښونکي خدای سپارم هر چیرې چې یاست الله مو مل شي